نن هر سړی د خپلې خوښې بیان او خبره اورېدل غواړي. که چېرې تاسو هم د خپلې خوښې بیان او خبره اورېدل غواړئ، نو پوه شئ چې تاسو د کنفرمیشن بایس ښکار یئ. کنفرمیشن بایس څه ته وایي؟ لکه د مثال په طور باندې زه اوس دا خبره وکړم چې د پاکستان د ډېرو مسلو حل په سیکولر نظام کې دی، چې پاکستان یو سیکولر ملک شي نو ډېرې مسلې به حل شي. نو دا خبره به هغه څوک کنفرم کوي، په هغه چا به خلک وي چې څوک سیکولر او لیبرل مایند لري، لکه دغې طبقې ولي. اوس که د دې په ځای باندې زه دا خبره وکړم چې د پاکستان د ټولو مسلو حل اسلامي ریاست دی، اسلامي نظام دی، نو دا خبره به هغه څوک کنفرم کوي چې کوم مذهبي طبقې دي، مذهبي حلقې دي، ځکه چې دا به په هغوی باندې خلک وي، ځکه چې د هغوی نه مایند د خیال مطابق ته. نو نن موږ سره دغه کار شوی دی چې هر یو سړی چې دی نه د خپل خیال مطابق چې هغه ته کوم څیز ټیک ښکاري، لکه د هغه رایې چې کومه ده نه د هغه د خوښو او د ناخوښو لاندې ده، انډر ده. نو چې کله زمونږ د کنفرمیشن بایس ښکاري او زمونږ رایې د خپلو خوښو ناخوښو د خپلو عقیدو نظریو د خیالاتو او د سوچونو لاندې، نو بیا هغه رایې معتبره رایې نه وي، هغه ټیک رایې نه وي، ځکه چې دا زموږ د خیال مطابق یو خیال خو غلط هم کیدی شي. ډېره مننه.